ستړی مشه یې دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. شوتې هم زموږ د کلتوري لوبو برخه پاتې شوې. په دې راپور کې را سره د شوتې په اړه غوږ شئ. شوتې کانچې یا کاړکیش د کلو بانډو هغه لوبه ده چې د آبادۍ نه لرې به مو چېرته په خوړ یا درمن کې کوله. د شوتې په لوبه کې ټول درې توکي کاریږي. په دواړه غاړې توږلي دې وړوکي ولویشت لرګي ته شوتې یا ککې ویل کیږي. ولې د دوه لختو ته اپړۍ نوم اخیستل کیږي. د اپړو اوږدوالی د لوبغاړي د ټول لاس عمره وي. شوتې او اپړۍ د خونه یا د غوړاسکي د لرګي نه جوړیږي. دا انګت دی. انګت د شوتې سره سم اوږد د بیلې لوبډلې اړخ ته کنستی کیږي. په بشپړه توګه د شوتې په لوبه کې د برابرو لوبغاړو دوه لوبډلې سیالي کوي چې د کمې لوبډلې یو ټاکلی لوبغاړی د اپړۍ په مرسته د شوتې ډېرې ټکي ووهي همهغه لوبډله د سیالۍ پیل څه په دا ډول کوي. یعنې کومه لوبډله چې پچه وګټي هم د هغې یو لوبغاړی د انګت په ملا شوتې په سرو کیږدي او د آوې په غږ شوتې په اپړۍ مخې ته شغوي او د بلې لوبډلې ټول لوبغاړي مخامخ د شوتې نیولو لپاره چمتو ولاړ وي. که چېرته شوتې هوایي په لاسونو کې ونیسي نو همدغه شان د شغونکي لوبغاړي وار تیر شي او هم د وارزي لوبډلې بل لوبغاړی خپل وار له راپاسي. خو کله چې شوتې په ځمکه پریوځي نو هم د شوتې د ځای نه په انګت د پرتې اپړۍ د ویشتلو هڅه کیږي چې د لوبغاړي وار تیر کړي او کله چې شوتې د انګت سره د یوې لویشتې نه کم خواته پریوځي نو دې ته خانګت وایي. د خانګت سره لوبغاړي ته زیار لاسې واشي. یعنې د شوتې د انګت نه د لرې کولو لپاره به ټک د خانګو په منځ کې کوي. د یو لوبغاړي په یو وار کې درې ټکونه وي او د لوبغاړي دا کوښښ وي چې شوتې په اپړۍ لرې ووخي او همدغه لرې وهلو ته کرله وایي. کله چې د کرلې په وخت کې د لوبغاړي د لاس نه اپړۍ خلاصه شي او د مخامخ ډلې یو تن یې مخکې د لوبغاړي نه خولې له ویسي همدغې ته د اپړۍ ښکل وایي او په دې سره هم لوبغاړی سوځي. د کرلې نه وروسته لوبغاړی کوښښ کوي چې د ځان یا د سوي ملګري لپاره جوته وکم او جوته د شوتې هوا ته اوچتولو او په اپړۍ سره درې وارې ټکولو ته وایي. خو جوته هله پخیږي چې په شته وار کې لوبغاړی ونه سوځي. یعنې نه خو ترې بله ډله شوتې هوایي ونیسي او نه یې د انګت په اپړۍ ګزار ولګي. کله چې د شوتې د وهلو په وخت د اپړۍ سر په ځمکه ولګي نو ورته ځمکني وایي او په ځمکني کې لوبغاړی د ځای نه شوتې د پښې په ګوتو پورته کوي. کله چې شوتې قلب پروت وي او د لوبغاړي سره د ټکونو د عبس اوښتو ویره وي نو په لوړ غږ ووایي یو د غوږې. یعنې شوتې د ځای نه یو موړ ګام چېرته سم اړخ ته د غوږه ګزار کړي او دغه شان یې یو ټک هم شمار شي. د آوې په وخت د شوتې تر یو ګام شغېدلو سره وار بیا د سره کیږي او کله چې د کرړې په وخت شوتې پټ ځای ته ولویږي نو یو تن د اپړۍ په لاس په انګت ګزار کوونکي ته راوسموي. دا یوازې لوبې نه وي بلکې د دې سره د پښتنې ټولنې د وړو د نفسیاتو او د ټولنیز ژوند روزنه کېده. د داسې نورو راپورونو لپاره زما په یوټیوب اوسئ.